د حضرت علی رضی الله عنه د مهربانۍ او عدالت زړه راښکونکې کیسه. قدرمنو لیدونکو له روښان کاروان سره اوسئ. په مدینه منوره کې یو ماښام امیر المؤمنین علی بن ابو طالب په یوه تنګه کوڅه کې روان و. د ښار هوا آرامه وه، خو د یوې کمزورې بوډۍ ښځې ستړي ګامونه د ژوند د سختیو کیسه کوله. هغې ښځې په ډېر زحمت د اوبو یو درنه بوشکه په شا اړولې وه. اوږې یې ستړې وې، ساه یې لنډه لنډه کېده او د هر ګام تر شا یې د بېوسۍ درد ښکاره و. حضرت علی رضی الله عنه چې د رحم، عدالت او سخاوت بیلګه وه، سمدستي ورنږدې شو او په ډېر ادب یې وویل: مورې، که اجازه وي دا بوشکه زه درته تر کوره ورسوم. بوډۍ ښځې هغه ونه پېژانده، خو د هغه له نرمې لهجې باور پیدا سو او بوشکه یې ورکړه. حضرت علی رضی الله عنه بوشکه پخپله اوږه کړه او د هغې تر څنګ روان سو. د لارې په اوږدو کې یې په خوږه لهجه ترېنه وپوښتل: مورې، ستا د کور نارینه چیرې دي چې ته دا دومره سخت کارونه پخپله کوې؟ د ښځې سترګې له اوښکو ډکې سوې او په دردناک غږ یې وویل: زما خاوند د علی بن ابو طالب په جګړه کې شهید سوی دی. اوس یوازې زه او زما یتیم ماشومان پاتې دي. څوک نه لرو چې مرسته راسره وکړي، نو مجبوره یم هر څه پخپله ترسره کړم. دا خبرې چې د حضرت علی رضی الله عنه پر زړه د غشي په څېر ولګېدې. هغه څه ونه ویل، خو زړه یې له درده ډک سو. هماغه شپه یې سترګو ته خوب رانغی. د یوې کونډې او یتیمانو غم یې په زړه کې بل اور ګرځېدلی و. سبا سهار وختي یې د وړو بوجۍ، غوړي او خرما یې راواخیستل او د هغې کور ته ولاړی. دروازه یې وټکوله. ښځې له دننه غږ وکړ: څوک یې؟ هغه په آرامه وویل: زه هماغه کس یم چې پرون مې ستا د اوبو بوشکه ستا تر کوره پورې ووړه. ستاسې لپاره مې لږ خوراکي توکي راوړي دي. ښځې دروازه خلاصه کړه. د خوښۍ او حیرانتیا احساس یې په څېره کې ښکاره و او ویې ویل: الله دې له تا راضي سي او زموږ او د علي ترمنځ دې اعلی فیصله وکړي، ځکه هغه زموږ له حاله خبر نه دی. دا الفاظ د حضرت علی رضی الله عنه زړه لا زیات ولړزاوه، خو بیا یې په نرمۍ وویل: خورې، ته ووایه ډوډۍ به ته پخوې او که زه؟ که ته وغواړې زه به ماشومان وساتم. ښځې وویل: زه ډوډۍ ښه پخولی سم، ته ماشومان خوشحاله کړه. حضرت علی رضی الله عنه له ماشومانو سره کښېناسته. خرما او خواړه یې ورکول، لوبې یې ورسره کولې، هڅه یې کوله د هغوی له وړو زړونه یې د یتیمۍ غم لږ کم کړي. کله چې ښځې تنور بل کړ، حضرت علی رضی الله عنه د اور لمبو ته خپل مخ نږدې کړ او په دردمن زړه یې له ځان سره وویل: ای علی، د اور ګرمي وسکه. دا د هغه چا سزا ده چې د کونډو او یتیمانو له حاله غافل سي. همدا مهال یو ګاونډي ښځه راغله. کله چې حضرت علی رضی الله عنه وپېژانده، په حیرانتیا یې چیغه کړه: ای ښځې، آیا پوهیږې دا څوک دی؟ دا خو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه دی. بوډۍ ښځه سخته ورخطا سوه، لاسونه یې ولړزېدل او په ژړغوني غږ یې وویل: یا امیر المؤمنین، ما وبخښه، ما ستا بې ادبي وکړه، خو ته د مهربانۍ هغه ستر انسان یې. په عاجزۍ دې جواب راکړ: نه خورې، ته ما وبخښه، ځکه تر اوسه ستا له حاله غافل وم. دا کیسه موږ ته دا را زده کوي چې رښتینی مشر هغه نه دی چې یوازې حکومت وکړي، بلکې هغه دی چې د خلکو درد خپل درد وبولي، د یتیم او کونډې اوښکې وویني او پاکې کړي او د خدمت لپاره تر ټولو مخکې ودرېږي. همدا وه د حضرت علی رضی الله عنه رښتینې قصه.